شپه ناوخته وه، ساړه بادونه بهید او باران ورو ورو پر زړو چتونو ټکونه کوه. د کلي پر غاړه یو پخوانی ویجاړ کور پروت و چې خلک به یې د شور ځای په نوم یاداوه. ویل کېدل چې هلته یو وخت یو زوړ درویش اوسېدی، خو کله چې مړ شو روح یې لا هم پکې ګرځي. فرهاد یو ځوان زړوکر هلک و. د ده یوازینی هدف دا و چې ځان ته ذهني قوت جوړ کړي. د اورېدلي و چې که څوک د هغه کور شپه تېره کړي نو د روحونو له ویرې نه خلاصېږي او زړوګر ذهن پیدا کوي. ډېر خلک تللي وو خو هیڅوک بیرته نه و راستانه شوي. فرهاد د دې خبرې باور ونه کړ. خپل بکس یې تیار کړ، شمې اوبه او د قرآن کریم یوه کوچنۍ نسخه یې واخیسته. د شپې 9 بجې وه چې فرهاد د شور ځای دروازې ته ورسېد. دروازه په خپله خلاصه شوه لکه چا چې د راتلو بلنه ورکړې وي. هغه یو ساه واخیسته او کور ته ننوت. په لومړیو ساعتونو کې هیڅ نه و، خو کله چې شپه 12 ته ورسېده نو عجیبه غږونه پیل شول. شمع بنده شوه، که څه هم باد نه، د پښو غږونه اورېدل کېدل او څوک یې خپله وخوځېده. فرهاد خپل ځان ته وویل، زه دې ځای ته د ویرې لپاره نه یم راغلی، زه د خپل ذهن قوت جوړ. د قرآن کریم تلاوت پیل کړ او بیا ناڅاپه یو ساړه سیوری د شاوخوا ښکاره شو. تور لباس، سرسترګې او اوږدې ګوتې لرونکی سیوری ورته وویل، دلته زما ځای دی، ته ولې راغلی؟ فرهاد د زړه له ویرې خولیک شو، خو تلاوت یې ونه دراوه. هغه سیوری نږدې شو، خو هر څومره چې نږدې کېده تلاوت یې زیات غږناک شو. فرهاد د ځان سره ویل، زه باید مات نشم، زه باید دا شپه تېره کړم، زما ذهن باید غښتلی شي. روح یو زغرده غږ وکړ چې ټول کور یې ولړزاوه، خو بیا یې ورو ورو شاوخوا تاریکۍ ته بیرته تلل پیل کړل، لکه چې د فرهاد باور او قوت روح کمزوری کړی و. شپه تېرېده او فرهاد له ډېرو ویرونکو صحنو سره مخ شو، خو هر ځل به یې د ځان سره دا تکرارول، زه نه ویرېږم، زه ذهني قوت لرم. سبا سهار کله چې لمر راوخوت، دروازه په خپله خلاصه شوه او فرهاد ژونده خو ستړی له کوره وتی. ټول کلی حیران شو. دا لومړی انسان و چې له شور ځای نه ژونده راوتی. له هغې ورځې وروسته د فرهاد له سترګو نه ویره ورکه شوه. خلکو به د ده نه مشوره اخیسته او د نورو لپاره د قوت یوه نښه شو. ذهني قوت یوازې د کتابونو له لارې نه، بلکې له تجربو، باور او استقامت څخه رامنځته کیږي. که تاسو هم له دې کیسې الهام واخیست نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو ته لایک ورکړئ او له دوستانو سره یې شریکه کړئ. ستاسو ملاتړ زموږ لپاره ډېر ارزښت لري.